د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د سرمفتشیت د اسلامي اردو د څارنې لپاره کاري طرز العمل. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت ژمن دی ترڅو د واقعي اسلامي اردو په جوړولو سره ټول متدینو او شهیدپالو هیوادوالو ته د خدمت کولو زمینه برابره کړي. د هیواد له ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په کلکه او صادقانه توګه دفاع او په همدې اړوند د هیوادوالو هیلو ته مثبت ځواب ووایي. له همدې امله د اردو په لیکو کې باید د هیواد رښتیني، صادق او وفادار اشخاص د اسلامي امارت د لایحې مطابق جذب او لیکي له هر ډول اخلاقي فساد څخه پاکي او سپېڅلي وي. دې موخې ته د رسیدو لپاره د ملي دفاع وزارت سرمفتش ته لاندې مسؤلیتونه او صلاحیتونه سپارل کیږي. لومړی، په ټولو قدمونو کې د کم عمر لرونکو کسانو له غړزنو، له ثبت، راجستر، ګمارلو او شتون څخه په کلکه مخنیوی. دوهم، هغه کسان چې قانوني سن عمر یې پوره شوی نه وي له جذب او استخدام څخه یې په اداراتو، خلوردګانو، قطاعاتو او جزدامونو کې مخنیوی. دریم، سرمفتشیت ته دنده سپارل شوې ترڅو ذکر شوې چارې په دوامداره توګه تعقیب، نظارت او راپور یې وخت پر وخت وړاندې کړي. څلورم، له سرغړونکو سره په جدي توګه قانوني چلند کول. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز ټول معاونیتونه، ریاستونه، خلوردګان، قطاعات او جزدامونه د دې هدایت د تطبیق مسؤلیت لري او د نظارت چارې سرمفتش ته په واک کې ورکول کیږي. پنځم، د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو او په ځانګړې توګه د ملي دفاع وزارت د محترم مقام د اوامرو، هدایاتو او احکاماتو له بشپړ تطبیق څخه نظارت. شپږم، په قلوردګانو او لیواګانو کې د تفتیش مسؤلین مکلف دي ترڅو د ناوړه اشخاصو او له غړزنو د شتون په اړه دقیق معلومات د ملي دفاع وزارت سرمفتش ته وخت پر وخت ورکړي. اووم، که کله په صف کې داخل شوی کوم مفسد کس یا له غړزنه متمرد شي یا هم مسؤل د امارت هدایاتو ته غاړه کېنږدي، له خبرداري ورکولو سره سره بیا هم د سپېڅلي صف د غړیتوب له ادعا، یونیفورم، کارت، رسمي پاڼې، ټاپې، رسمي ادرس، د تلیفون له شمیرې یا هم د انډیوالۍ له نامه څخه خپله بده استفاده کوي یا ځان خلکو ته د امارت کوم مسؤل کس معرفي کوي او له صف څخه بیا هم لاس نه اخلي، سرمفتشیت مسؤلیت لري چې په اړه یې د ملي دفاع وزارت مقام ته بشپړ معلومات ورکړي. اتم، سرمفتشیت دې د اردو په لیکو کې له غړزنې په ښو اخلاقو توصیه او د زده کړو لپاره د دیني مدارسو یا مکاتبو ته سوق کړي. نهم، که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت له نوم او دندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکیتوب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي، سرمفتشیت هر اړخیز او دقیق معلومات کوي او د اخراج په اړه به یې د اړوند ارګان مسؤل ته په ګوته کوي. لسم، د اردو په لیکو کې یا له اردو څخه شکایت اوریدل او په اړه یې لازم اقدامات کول د سرمفتش اصولي دنده هم ده او په دې اړه د نوره هم جدي توجه وشي ترڅو په ټولو معیارونو او موازینو برابره اسلامي اردو جوړه شي. پورته په 10 مادو مشتمل طرز العمل د اسلامي اردو د لیکو د څارنې لپاره پر لسمه د لسمې میاشتې 1443 هجري قمري نیټه د ملي دفاع وزارت د محترم مقام د 1544 ګڼې د 20 تاریخ د 9 میاشتې 1443 هجري قمري نیټې مکتوب پر اساس جوړ او د تعمیل وړ وګرځید. والسلام، د ملي دفاع وزارت سرمفتش.